بسم الله الرحمن الرحیم. دا د شعراء سوره چې شپږشتمه سوره ده. دا یې 19. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 19. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 19 سپاره شپږم درس دی او د شعراء سوره چې شپږشتمه سوره ده د 109 تر 220 آیت ورسره بهتره ولولئ. په قرآن کې ولولئ ترجمې سره چې بهتره په پوه شئ او دا کلمات غونډ حفظ کړئ چې د آینده دپاره هم آسانه شي تاسو دپاره چې ولولئ. او قابل د یادوري ده چې شعراء سوره چې ده ختمه شوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصانع مفهوم دی چې معنی. بطشتم مفهوم دی چې تاسو نیول کوئ. حضیم مفهوم دی نرم او پاستوي. فارهین مفهوم دی خپر پویی. من القانین مفهوم دی پورا مخالف یم. والجبلة مفهوم دی چې او خلق. یلقون السمع مفهوم دی چې گدی غوږ، گدی هغوی غوږ، گدی دوی غوږ. لمعزولون مفهوم دی چې خامخا په څنګ کړي شوي. یلقون السمع مفهوم دی چې گدی دوی غوږ. والشعراء او شاعران. یهیمون مفهوم دی چې سرګردانوي. وانتصروا مفهوم دی چې او بدل اخلي.